چې پنجاب کې نواز شریف چې پنجاب کول پسند کې زرداری رسن سن کول او پښتونخوا کې انټو والا پښتون کول چې کله ما عمران خان واره چې مېر پاکستانیو هغه نه بعد چې کمنو دار پنجابیان په جیل کې روان 26 غنټې وین کې تیری کړي وینر روټي و نو بوي هغه دغه د اسماني تیم نه پرې خو ډېر یار ویا مشر ریانزیب نو زور ته ما ته ډېر عمران خان ربي وفای وکړه دا ته دا پیغام در کوم ته به شرمنده ان شاء الله دی الله په کوم سره دا کوټي دار پوي دا غاړي به اتاب لاس نه ته یاد ساتم موږ یو لوی لیډر دی اوم د پاکستان دی انټرنیشنل تور باندې کړه یو ملشي چې کوم لوی لیډر دی جی بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو زما فرحات خان او تاسو ګورئ پښتون غږ ګران عزتمندو دلته د پښتنو جرګه دا تاسو ته پته ده چې کومه مسله کومه خبره په جګړه نه حل کیږي په عدالت کې نه حل کیږي په تاڼه کې نه حل کیږي په کچارو کې نه حل کیږي هغه مشران حل کوي د هغې حل صرف د مشرانو سره وي موږ سره دلته کې د خیبر پښتونخوا مشران موجود دي جنرل سیکرټري صاحب موجود دی د پی ټی آی ډېر زوړ کارکن دی خو ماشاءالله هغه وایي که نه مشران وایي بنده هیرو نه ہو نظر هیرو آنا چاہیے نو ماشاءالله زبردست هیرو دی راځئ د دوی سره خبرې کوو او سپیشلی د ثوابۍ په حواله جی السلام علیکم څه وینا کوئ وعلیکم السلام تاسو ټول نو تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له مقرره کړه خبر تاسو د جرګې وکړه بالکل دا یو عوامي جرګه ده دا زمونږ سینیئر لیډرشپ چې کوم دی د خیبر پښتونخوا هغه وی چې یاره موږ خو ترنیم ډېرې ورکړې جلسې موږ ډېرې وکړې خو موږ یو فاینل کال ورکوو چې یاره موږ جرګه وکړو خپله کې نو ایز ا ورکر لیډرشپ ټول به نن دلته کې راځي او هغوی به یو جرګې په شکل باندې دا خبره کوي چې یاره موږ مخکې لایعمل څه توی کړو موږ ډېر تپوسونه وکړه چې یاره موږ به څه کوو څه به کوو هغوی وایي چې دا ټول پاکستان نه کوم ورکر راشي د دوی په مشورې سره د دوی په دغه سره به موږ مخکې لایعمل تی کوو چې انشاءالله ګنډاپور صاحب چې سم دا کوي کوی درنه ورکوو او کوی مخکې ځو او کوی اډیالۍ ته ځو او که ډي چوک ته ځو نو موږ ته بالکل تیار یو دا راته ووایئ چې نن په ثوابۍ کې دلته جلسه ده دا پنجاب سند بلوچستان هلته کې چې جلسې کېږي هلته مار داړ وي پولیس راشي پولیس ماماګان راپسې شاته یو تاسو مخکې منډې وښئ دا راته ووایئ چې نن څه فیل کوئ ستاسو په خپله حلقه کې یوه غټه جلسه ده پولیس هم ستاسو سره مرسته کوي په لاره باندې ګلونه مچول کېږي دوړه هم ختموي دا یو نوی چینج دی دا خو ډېر ښکلی چینج دی خو زه به تاسو ته خبره د 9 مئی نه پس وکړم 9 مئی نه پس چې کوم حالات په کې پی کې کیو هغه د پنجاب نه بدتر و هغه بدتر و خو چونکې دا زما رور دی اسف خان او زه خپله موږ خپله جیل تېر کړی پروسه کال موږ یو هفته جیل تېر کړی نو بس ځار سره کې زموږ دلته کې کې پی کې خو لغونده کې حالات لګ دغه وکنه یو اف آی آر شوي پتا موږ باندې تقریبا 14 اف آی آر ډبل مبارکي نو بس هغه الله تعالی کرم دی چې هغه یو هفته موږ تېر کړی و خو موږ فخر محسوسو ځکه چې ما د خپل قوم دپاره د خپل کلي دپاره د خپل علاقې دپاره ما په هېڅ چا باندې احسان نشته دا ما خپل د راتلونکي نسل دپاره دا یو هفته جیل تېر کړی دی ما نه ټاڼه لیدلې وه نه مې تحصیل لیدلی او نه هېڅ شی ما نه و لیدلی خو دا عمران خان دپاره چې دی نو ما تېر کړی دي او خپل پاکستان او خپل بچو دپاره ما څه ویل غواړئ د پبلک ته څه ویل غواړئ د خپلې علاقې عوام ته څه ویل غواړئ چې څه وکئ یره هم شته تکلیف هم دی سخته هم ده 2 ټایمه روټۍ پوره کول هم ګران دي نو دا به څنګه کېږي هر څه دا خو زه د خپلې علاقې ته دا وایم که نه مهرباني وکړئ تاسو ته یو سوال کوم او خاص کر پی ډي ایم ته سوال کوم چې تاسو خو اختتام شوی دی نه ان پی شته نه جمعیت شته نه نون شته نه شین شته ان پی شته که نه ولي دغه ایمل ولي شته ایمل ولي خو بس یاره ته سینټ سیټ دی ورسره هغه خو دلته کې نه دی که نه ډومیسایل وګوره هغه کم ځای ډومیسایل د بلوچستان جوړ کړه او دلته نه خو نه دی که نه دلته خو ما ته سنګل سیټ وکړئ چې ګټلی خو زه دا وایم ستاسو په توسط سره دی کې پی کې د خلکو ته او بیا خاص کر صوابیوالو ته چې مهرباني وکړئ تاسو د پی ټي آی لیډرشپ چې کوم خواږه وخوړل تاسو له کوم عزت درکړه کوم ورکرو له کوم عزت ورکړه او کوم کارونه د 75 سال کې د زمونږ لیډرشپ وکړل د پی ټي آی دا به بل څوک ونه کړي ځکه صوابۍ روښانه شوه انشاءالله په دغې باندې زه وایم چې ټول یو ځای شو او انشاءالله که خیري کمباین دقسې خان صاحب انشاءالله جیل نه راوباسو که خیري او موږ به دا کوشش تګودو به زموږ جاري انشاءالله زبردست سر تاسو څه ویل غواړئ جی زه دا ویل غواړم تاسو د ایمل ولی پاره کې سوال وکړم ایمل ولی خان جی دا تاسو نه فیل کوئ چې موږ به ماشومان وو که نه نو موږ به د ان پی ډېر زیات پروګرس کتلو ډېر ورکرز به وو ډېر ممبرز به وو د هغوی دا راته ووایئ چې د ایمل ولی په لاس کې د ان پي راله دا به مونږ اورېدله یوه ناره وه پښتنو یو کېږو که نیوره کېږو اوس څه چلو شو هغه ناره چېرته لاړه هغه ناره خو په دې باندې د دې خرابه شوه چې ایمل ولي چې کوم نن خپلې نارې نه واړېده د باچا خان او د ولي خان د نظریې نه واړېده خو بهرحال لکه زما خپله ذاتي رایه چې کومه دا ده چې 2011 30 اکتوبر 2011 باندې ما عمران خان وکتو نو د پاکستان کې دا یو ډیوایډ و چې پنجاب کې نواز شریف چې پنجاب کول پسند کې زرداری رسن سن کول او پښتونخوا کې انټو والا پښتون کول چې کله ما عمران خان واره چې مېر پاکستانیو
هغې نه بعد چې کوم نه نو دا دی پنجابیان آج पंजाबी सिंधी बलोची और पठान सब भाई भाई बन गए, हम एक कौम बन गए। ये सारे मेहरबान इमरान खान की है। सबसे बड़ी खुशी है कि हम एक कौम बन गए हैं। कौम किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया। लीडर कौन होता है? जो कौम बनाता है, उसने कौम बनाया। ये दा चकमनो पुख्तो को हम उर्दू की दा चकमने लका मिसाल मंगे टोल डिवाइड करो पे जगह करो कने ओ पुख्तुन दे दा पंजाबी दे दा संदे दे दा बलोचे दे नन मंगे टोल पाकिस्तानिया नु दा दम द पर पखर तो खुशाले खबर را د ټولو نه غټه خبره پکې دا نه دی دا سیاست هغه ناره چرته لاړه پښتنو یو کیږو کني ورکیږو پښتانه اوس عمران خان سره یو شي دي رکیږو موږ دا څه وجه ده پنجابیان سیدیان بلوچستان دا ټولو کې یو شو دا موږ ټول چې کوم نو پاکستانیان یو موږ پښتانه پنجابیان سندیان بلوچستان نیو نن صحابه ته د عمران خان د برکت چې کوم نو د پنجاب د سند د بلوچ خلک راځي دا مخکې نه راتلو دا نه راتلو نه پښتانه پنجاب ته جلسو راتلو دا صرف د پښتون دا برکت نن چې پښتونخوا ته د عزت ملاو د عمران خان ورکړی دی پښتون پاکستان کو مونږ سره اوسئ مونږ سره یو ډېر زبردست هایټم دی د دوی هغه ماشاءالله هیرو دی تاسو مونږ سره ولاړ اوسئ ګپ شپ لګو به قادر خان دا راته ووایه وروره په خیبر پښتونخوا کې وایي مونږ پښتانه لږ نه خرڅېږو که نه خو بیا هم وایي د یو سینټ سیټ خرڅ شو او بیا مبارک زیب چې دی هغه خرڅ شوی دی نو دا رښتیا خبره ده که نه دا زما په غوږونو چې کوم ما اورېدلي دي دا دروغ دی زه خبجیل کې وم تقریبا 1 تاریخ باندې راووتلم او دا خبره کومه چې څوک هم خرڅوی دی لا چا د عمران خان ویژن خرڅ کړی دی لا چا عمران خان سره بېوفایي کړې ده لا چا عمران خان سره دوکه کړې ده هغې عزت کې فایده به نه راځي عزت به هغوی کمیږي انشاءالله دا پیسې به راځي او زه به تاسو یقین وکړئ 50 سره به راشي چې الله پاک شاه باندې لعنت ووري نو هغه 50 سره به داسې خبره هم نه کېږي نو د الله په حکم سره ته ورته ګورې څه کوم یو هم چا عمران خان سره دوکه کړې دا به ذلیلي او رسوا به یا عمران خان کارکنان انشاءالله موږ دا اوس له جیله راووتلو 1 تاریخ باندې نو بیا رالو د الله په حکم سره पंजाब जिला अहमदाबाद जिसे बिलोंग को माशाल्लाह पाकिस्तान जोड़ देना मख की मुस्लिमान खेल पश्तून नेशनल पीपल मूवमेंट ये तारीख मुर्तजा चलो हम दो जला हुकुम सर तो गोरे सही मख तरफ इंशाल्लाह जो अभी इमरान खान बरला मुबारक जेब چې سکړي بخله کوئی جی ضرور وینه خرڅه کړي دا رښتیا ده ضرور دي ما ډیر خيار ويا مشر ریان زیب نو زور ته ما ته ډیر عمران خان ربي وفای وکړه ذات ته دا پیغام در کوم ته شرمنده ان شاء الله دی الله حکم سره دا کوټي دار پوی دا غاړي به کتاب لاس نه تو یاد ساته فرعون او نمرود کوم هم ډیر طاقتور وو الله پاک بیا غوته موسی ثمر را ولګوي بیا ذلیل او رسوا کړو ته مر ذلیل رسوا ان شاء الله عمران خان سره دوکا کړی جی السلام علیکم جی زه خدا وایم چې عمران خان چې کوم نه زمونږ یو لوی لیډر دی اوم د پاکستان دی اوم انټرنیشنل تور باندې کړه یو ملشي چې کوم نه لوی لیډر دی عمران خان چې د قوم او د ملک لپاره څه کړي دي هغه د چا چې کوم پټ نه دي او نواز شریف دی او زرداری چې کوم دی د ملک لوټلې دی او دا ملک باندې چې کوم ډاکې چولې دي او ته یو ټول کې چې کوم بار لګلې او بار چې کنه ځان په دوبۍ کې او په لندن کې انویسټمنټ چې کوم کړي دا وایي چې موږ محفوظ غدلې ده پاکستان خزانه هم بار محفوظه کړې ده جی نو دا خو کدي داسې وایي دا خبره کوي نو دلته چې کنه نو ګوره چې دلته نن سبا چې کنه څومره مهنګایي ده او څومره حالات خراب دي او خزانه زموږ تشکل نه کبار وړي د خپل بچو لپاره چې کنه وړي او د خپل ځان د مفاد لپاره دلته چې کنه وړي چې کړي دا راته وایي بابا جی دا مبارک زیب چې خرڅ شوی دی حواله سره سویل نه ما ته خو ډېر چې کنه علم نشته او کدا کار کړي خپل ضرور سره چې کوم یو مو به په یې کړی مرحوم ورور چې کوم هغه چې کوم شهید او بل چې کوم عمران خان سره چې کوم ډیر زیات چې کوم په یې کړی د عمران خان دغه ورور سره چې کوم نو تصویرونه مې سیو دغه هم شکل مو او هغه چې کنه ډېر وروړي قربانۍ ورکړې وي عمران خان ورته ټکټ ورکړی نو کدا شي کړی دا به ډېره مننه جي دا موږ سره یو بل کشر ولاړ دی د عمران خان صاحب تصویر لاس کې نیولې دی او په دې باندې لیکلي دي هم کوئی غلام تو نہیں ایرو رما دا اورېدلي وي دا کله نه چې دا ناره سټیبل شوې ده که نه کیا هم کوئی غلام تو نہیں نو پلار چې زوی ته وایي بچې منډه دا کار وکړه نو بچې ورته وایي پلار ته وایي هم کوئی غلام تو نہیں نو داسې کار ستا خو نشته بسم الله الرحمن الرحیم لومړی خو داسې حساب دی چې یو میاشت ما جیل خوړ د خان لپاره الله دې رحم زه نوخار یم د نوخار د ډسټرکټ نوشهر نه صرف زه ګیر شوی وم او بله دا خبره ده که نه چې کله زه رهایي زما وشو زه خپل کور ته رالم خپلې مور سره ملاو شوم که نو ما ویل لکه په سړي باندې ډېره سخته وي ما زما مور به ډېره خفه وي دا به زه خپلې مور په سر باندې وډبولم ما ته یې وي چې ته دې غیرتي سړي سره ولاړ او نو بس ما نه ټایم برداشت ونه شو خو ما زه به خپلې مور ته تسلي ورکړم ما یې داسې الټه ما ته تسلي راکړه ولې چې دا سړی زموږ دپاره جیل کې پروت دی یو نیم کال خو
دغه یو نیم کال نه خو زیات شو چې جیل کې دا څه وجه ده جي دا دونه مینه ولې ده د خان صاحب سره څه ګیدړ سنګي دی که څه وجه ده چې څوک یې ګوري هغه یې عاشق شي یو میاشت ما په جیل کې تېره کړه زموږ د نوخر قافله را روانه ده په لاره ده هغې نه زه مخکې را رسېدلی ما چې څوک سبا دا ونه وایي چې دا ویارېدو په موږ باندې تاڼه کې ښه ظلمونه شوي په جیل کې را باندې 26 ګنټې هم په وین کې تېرې کړي وي نه روټۍ وه نه اوبه وي هغه دغه دسماني ته هم نه پرېښودو لاندې ښه الله دې خیر کړي بس الله دې تاسو باندې خپل رحم وکړي دا راته ووایه دا ما چې کومه خبره وکړه چې کیا هم کوئی غلام ہے نو ما اورېدلي وي چې پلار بچي ته وایي چې بچی دا کار کول دي نو بچی پلار ته وایي نه بابا وایي هم کوئی غلام تو نہیں دا خبره رښتیا ده که نه شکر الحمدلله مسلمانان یو مسلمان غلام نشي کېدی او عمران خان غلامي نه مني نو بس غلامي ونه خبره خو منئ که نه د مشرانو بېشکه ډېره مننه جي ګرانو عزتمندو دلته تاسو وګورئ زموږ په بیک باندې ډېر زیات پبلک دلته کې موجود دی او دا پبلک د څنګه رالی دا د عمران خان صاحب سره د دوی مینه د دوی محبت او سپیشلی عمران خان صاحب چې د دې کام دپاره د پښتون کام دپاره پښتون قوم له چې کوم عزت ورکړی دی عمران خان صاحب نو دا هغه نن قوم دی چې نن راپاڅېدلی دی او دوی غواړي چې جرګه وکړي دا خبره ختمه کوي چې هر څه وي هغې ته تیار یو که ژوندي مرګي هر څه ته تیار یو شهادت ته تیار یو او علي امین ګنډاپور هم دا پیغام ورکړی دی چې دا ګرانډ جرګه چې څه وخت وشي د دې نه پس مونږ چې کومه فاینل فیصله فاینل ډیسیژن واخلو د هغې نه پس چې مونږ کله احتجاج له ځو نو واپس به دا تر هغه وخته پورې نه راځو چې څه وخته پورې مونږ عمران خان ته ازادي نه وي ورکړي ولې چې عمران خان مونږ دپاره ډېر زیات ډېر څه کړي دي فرهاد خان له اجازت راکوئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو مونږ سره اوسئ پښتون غږ